په یو کلي کې یوه هلک اوسېده د چا نوم چې شیخ چیلي و. دا ډېر زیات معصوم او لږ کمکل و. دی به هر ټیم په سوچونو کې ډوب و او هر ټیم به یې سوچونه او فکرونه کول. کلیواله به ده ته د سوچونو باچا ویل. وی دې صرف به سوچونه کوي نور څه نه کوي. یو ورځ د سهار ټیمې او مور ته ته اواز کوي. زریه لږ راشه. هغه یو دونې لاندې لاس وي او په سوچونو کې ډوب وي او په سوچونو کې ځان له یو محل جوړ کړی وي. شیخ چیلي بچی د اند یو څه بازار ته دا لږې هرڅېږه واپسې کې د سره وله هوښیار سره. سیده مورې بېغمه شه ته. دا اندازه به خیال سره ولمه ولته به هرڅومره بیا به تاسو له پیسې راولمه تاسو ټنشن مه هلئ. بس ده د اندو دا ټوکرۍ په سر کېښودله او بازار پله روان شو. خو په لاره کې دې په سوچونو وړلی چې کوم د ده عادت و. که زه دا ټولې اندې هڅې کومه نو ما سره به بلا پیسې راشي. بیا هغه په لاره سوچ کول چې هغه پیسو باندې پسې ځان له یو وټه او موټۍ چرګه راولمه. بس دغې خبرې سره به نورم تېز شو. هغه چرګه به بلا اندې اچوي او هغه اندونه او بلا به چې راوځي نو ما سره بیا د چرګو یو وټ پارم شي. او د کلي هلک به ماته وایي چې یاله شیخ چیلي څونه مالداره شو. بس دا کس اوس مکمل طور سره په سوچونو کې ور ډوب شو. بیا به زه دا ټولې چرګې هرڅې کومه او په هغه پیسو به ځان د یو چیلۍ راولمه چې کومه سپینه یو ښکرې وي. بیا به هغه چیلۍ نه نورې بچي کېږي او هغه بچونه به بیا نور بچي. ما سره به سمې ډېرې چیلۍ شي. بیا به زه هغه ټولې چیلۍ هرڅې کومه او ځان له به کې بیا به لاړ شي غواګانې والمه. هغه غواګانې به سم ډېر پیم کوي. بیا به زه د دې غواګانو پی هرڅوم او زه به د دې کلي غونډو نه منظره ترین کس یم. بس شیخ چیلي اوس بلکل نوې دنیا ته لاړې د سوچونو دنیا ته. بیا به زه ځان د یو غټه بنګله جوړه کړمه چې کمې کې به نوکران وي اورګاډي به وي. دا تو دې پوځ اوس په ځای باندې فخر مېس وسکیه او روانو په سوچونو کې او پته ورته نه وه چې د سره به اوس څه کېږي. بیا به زه ځان له واده کوم او زما به یو ښکلې شانتې ښځه وي. بیا به مزې وي زما. بیا به زما بچین وي که بچي روانې کښېنه وي دوه درې به ته لګو کومه به دې مخ وله. دی په سوچونو کې داسې ډوب و چې سړی ورکېده او ټولې اندې ته پرېوتلې لاندې او ماتې شوې. بس ده اوس دا هوکه نیولې وه او د کلي هلک راغونډ شو او ده پسې خندل. شیخ چیلي نور سوچونه کوه که نه. ها بس ده اوس دا وارمه هوکه نیولې وه او کور ته واپس روان شو او په لږ کې ډېر زیات خپه و چې کور ته وردننه شو نو مور ورته یې راشه دی خوا. هلکه ته اواندو سره څه ژړلوکه ووایې همه. مورې زه تاسو څنګه پوهېږم زه د دې کلي ټولو نه مالداره ترین غټ تاجر جوړ شوی وم خو اوس یو جت فکر صحتم. ته لږ بار راځه. ته ماته سیسه یلو ورشه باندو سره تاسو چر کړی دی. مورې زه تاسو څنګه پوهېږم په دې ته به پویم شو کنه ما غټې کارنامې کړې په لاره خو به ستا ته ووایم. هل زه بچی وایه سیسه یلزه نه ما نه وسه کېږم د ته شابهي. رانه ماتې شوې. نو بچی ته په لاره ولې سوچونه کوې؟ دا ته حپتم د سوچونو نه ایسته نه جوړېږي دا به د لږ تیمه باندې مزه وي. بس دی نه په شیخ چیلي پوه شو چې سوچونه نه ایسته نه جوړېږي. په حقیقت زندګۍ کې د سړي کارنامه نه کړلې نو په سوچونو هسې ورته خوبونه وي نه که نه. هغه ته سوچونه وي.